سلامونه رابولم مو د نن ورځې تازه خبرونو ته. لومړی هم د هند او پاکستان ترمنځ روانې جګړې ته. د هند غوره لیګ انډین پریمیر لیګ چې د نړۍ تر ټولو شتمن کرکټ تورنمنټ ګڼل کیږي د یو رسمي ټویټ له مخې د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوی دی. همدغه ورځ وروسته د پاکستان سوپر لیګ پاتې سیالیو متحده عرب اماراتو ته انتقال شوی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جمعې په ورځ وویل چې اسلام آباد نور هیڅ انتخاب نه لري پرته له یو پراخ جنګ نه چې دا یا د هند لخوا د تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتېدونکي توند دریځ په جواب کې وباله. هند پر پاکستان تور لګوي چې د دوی درې پوځي اډې یا د ډرون او توغندي له لارې برید کړی چې دا ادعا اسلام آباد رد کړې ده. د امریکا چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا جوړې شوې چینایي جنگي الوتکې دوه د هند جنگي الوتکې نسکوري کړې دي. اوکراین وایي چې یوه جاسوسي شبکه افشا کړې ده چې د هنګري دولت لخوا پر مخ وړل کېده ترڅو د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد پر دفاعي چارو استخبارات راټول کړي. د برتانیې حکومت چمتو دی چې د برتانیوي شرکتونو لپاره لګښتونه ورکړي ترڅو هغوی ته د اروپایي اتحادیې دفاعي پروګرامونو ته لاسرسی برابر کړي کوم چې سلګونه میلیارډ پاونډه ارزښت لري. ولادیمیر پوتین د مسکو د بریا ورځې مراسمو مشري وکړه چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول او چینایي چارواکو هم ګډون درلود. د سپوږمۍ لومړنۍ ډبره چې له نږدې 500 کلونو وروسته بیرته ځمکې ته راوړل شوې اوس برتانیې ته رسېدلې چې د چین لخوا یې پور ورکړل شوی. په امریکا کې د نیویارک هوایي ډګر ته د الوتنو پر مهال د هوایي ترافیکو کنټرول کوونکي له الوتکو سره د رادار او راډیو اړیکه د 90 ثانیو لپاره بنده شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د چینی توکو په تعرفو کې کموالی راشي چې دا یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو جنجالونو د کمولو وروستۍ نښه ده. پر چین 80% تعرفه سم ښکاري. ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو ولیکل دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سویس کې خبرې اترې روانې دي.